نصیحت سا ډکی خبری خزان سلی چلیگی پا مزا مزا پا مزا مزا پا مزا مزا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمه اللہ فرمائی چې د شهوت خواهشات د بدنظری د بدنگاهی پر تقاضاو باندې صبر کولو سره ولایت خاصه وسړي ته نصیب کیږي. یعنی که څوک خواهشات او د بدنظری تقاضاوي دباو کی ختم کی صبر باندې کوي نو الله جل جلاله ودته خاص ولایت یعنی خاص خپل دوستی ور نصیب کوي. حضرت فرمایي چې دغه وجه ده چې هجړاګان نرشجان د ولایت عامه څخه مخکې ترقي نسي کولی، ځکه هغو ته د مجاهدې هغه غم نه دی کوم چې و مرد کامل ته راځي. یعنی هجړه نرشزي ته خو دومره خواهشات نه وي لکه څنګه چې یو نارینه ته راځي، نو ځکه هغو ته ډېره مجاهده ډېر تکلیف پورته کول نه غواړي، نو په دغه وجه هغو ته خاص ولایت هم نه نصیب کیږي. یو نارینه چې کله ډېره مجاهده وکړي نظر را وګرځي، د نظر د بدنظري تقاضا وي، یو نامحرم ته یو غلط شي ته د کتلو ته زړه غواړي، سترګې غواړي، خو دی پر دې باندې صبر کوي و هغه ته نه ګوري، صبر وکړي، خواهشات دباو کړي، نو ځکه پر دغه مجاهده باندې الله جل جلاله ودته ولایت خاصه ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د خسی کېدلو څخه منع وفرمایله. یعنی چې کوم څوک ځان نامرده کوي د ګناهونو د ویرې څخه دا جایز نه دي. د نفس او د شیطان په ټینګه سره مقابله کولو ته مردانګي وایي. پکار دا ده چې د نفس او د شیطان د خواهشاتو په ټینګه مقابله وسی او دغه تقاضاوي دباو سي، ختم سي، ماتې کول سي، نو الله جل جلاله بیا ودته هغه مرتبه ورکوي چې د به په خوب هم نه وي لیدلي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن سمون صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي. په مزا مزا په مزا مزا په مزا مزا په مزا مزا مال دولت کی کمیابی نشته انسانا، مال دولت کی کمیابی نشته انسانا. دنیا ټوله فنا کېږي په مزا مزا، دنیا ټوله فنا کېږي په مزا مزا. دا خزان سلی چلیگی په مزا مزا په مزا مزا په مزا.